بسم الله الرحمن الرحیم. کم کسان چې پټل کې قربانی کوي یا د یو نه زیات دي، دوه دي، درې دي، څلور دي، د اوو پورې، نو دې بهتره دا ده چې څاروی اخلي نو ټول کسان په جمع باندې موجود دي. که ټول موجود نه وي چې بیا اجازت د ټول وي. یو مسله دا ده. دویمه مسله دا چې د څاروي یو کس څاروی اغستو یا دوه دریو کسانو څاروی واغستو او د اغستلو په وخت کې دا اراده وه چې موږ به په دې کې د اوو پورې کسان د ځان سره شریک کوو، نو شریک کولی شي، هیڅ کراهت په دې کې نشته. او که چېرته د څاروي د اغستلو په وخت کې دا هیڅ اراده نه وه، بلکې دغه یې واغستو چې دا زموږ د قربانۍ څاروی دی، د دې نه اخوا که یو سړی مالداري یعنی په د قرباني واجبه وه یا دوه درې کسانو په ټولو د قرباني واجبه وه، نو په دې کې بل کس شریک کول دا مکروه دی، یعنی ښه خبره نه ده. او که بالفرض دی غریبي او یا په دې کسانو کې یو غریبي، نو بیا د دې نه اخوا پکې بل کس شریک کولی نشي. وجه دا ده چې په غریب سړي قرباني واجبه نه وي، او کله چې هم د څاروی واخلي یا پای کې حصه ونسي، نو په ده باندې دغه حده پورې واجبه شوه، دی د دې نه اوس کمولی نشي یا زیاتولی کمولی نشي. په دې وجه باندې په دې کې بیا د نورو کسانو شرکت هغه جایز نه دی. دغه شان یو کس د قربانۍ څاروی هغه واغستو متعین کو، نو دا بیا بدلول چې دي دا مکروه دي. یعنی مثال په 1 لک روپۍ څاروی اغستی دی، بل څاروی هم په 1 لک روپۍ کیږي، خو دا بدلول د لپاره مکروه دي، دا به نه کوي. او که بالفرض د دې نه په ارزانه باندې واغستو، یعنی یو اولنۍ په 1 لک اغستی او دویم دای بدل کو، بلې په 90,000 واغستو یا په 80,000 واغستو، نو دا 10,000 یا 20,000 روپۍ دا به هم خیراتي ورکوي، دا ځان له نشي استعمالولی.